سلامونه او نیکې هیلې ګران دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. بیا هم زه مسلم وردګ غواړم چې تاسو ته د آلماني ژبې د سټوډیو ډي لړۍ کتابونو له جملې څخه د ادوه سطحې د کتاب څلورم فصل تاسو ته ووایم یا د څلورم فصل درسونه تاسو ته وړاندې کړم. د څلورم فصل عمومي عنوان دی په باره کې دی Active in der Freizeit. Aktiv in der Freizeit په معنا باندې فعالیت in der Freizeit په خالي وخت کې، یعنی موږ تاسو څه کوو، کوم فعالیتونه سرته رسوو په خالي وخت کې. راځو لومړی هابیز ته. هابیز څه ته وایي؟ هابیز یعنی سرګرمي، هغه څه چې موږ تاسو یې په خپل خالي وخت کې سرته رسوو، که هغه مثلا فوټبال کول وي، ټینس بازي کول وي، هره لوبه یا هر څه چې کول وي هغې ته، یعنې زموږ تاسو چې خپل خالي وخت په هغې سره تېروو هغې ته هابیز ویل کېږي. راځو بل دلته لومړی دی وایي چې mention on air hobbies، وایي خلک او د دوی سرګرمیانې. Sehen Sie die Fotos an، وایي تاسو دا تصویرونه وینئ، دلته تصویرونه دي. Welches Hobbys passt zu wem، وایي کومې هابي یا welche هابي یا کومه سرګرمي د چا سره سر خوري یا کومه سرګرمي د چا مربوط کېږي. دلته په B برخه کې وایي، دلته نومونه باید زه ووایمه. دلته لومړی دی د دغې تصویر سره لیکلي دي چې Ulf 39 Software Berater، یعنی د سافټویر بخش یا د سافټویر برخې بغاته مشوره ورکوونکي ته وایي. Ulf چې 39 کلن دی، د سافټویر برخې څه شی دی؟ مشوره ورکوونکی. بل دی Zulke 41 LKW-Fahrerin، وایي زولکه چې 41 کلنه ده، دا د ټرک یا د لوړ باربري موټر چلوونکې ده یا موټروانه ده. بل دی دا 26 Studentin، دا چې د دغې نجلۍ نوم دی 26 کلنه ده او دا Studentin یعنی محصله ده یا شاګرده ده. بل دی Reiten د اس ځغلونې ته وایي. بل دی Marathon laufen د ځغاستې لوبې ته وایي. Musik machen موزیک غږول. بل دی راځو B برخې ته. په B برخې کې دا د هوغن برخې یا د صوتي برخې مربوط کېږي چې 19مه آډیو تاسو پلی کوئ نو تاسو ته به د دغې برخې مربوط ریکارډ پلی شي. په B برخه کې وایي چې hören Sie die Interviews und ordnen Sie zu، وایي تاسو واورئ انټرویوګانې یا مصاحبې und ordnen Sie zu او بیا یې ترتیب کړئ. War Ihre Vermutungen richtig، او بیا یې سره ترتیب کړئ او ووایئ چې آیا د تاسو دغه حدس یا د تاسو کوم فرضیه مو چې کړې وه، چې فرض کړي مو چې مثلا غایتن دغه تصویر ته راځي یا د اس سورلۍ یا د اس ځغلونې ته دغه تصویر ته راځي، یا مثلا منډې وهلو یا ځغستلو لوبه دغې تصویر ته راځي. وایي آیا د تاسو دغه فرض کول یعنې Vermutungen یا دغه حدس مو صحیح و او که نه. بل دی hören Sie noch einmal und sammeln Sie Informationen، وایي واورئ یو وار او und sammeln Sie او جمعوری کوئ معلومات. ښه، کوم معلومات جمعوری کوئ؟ یعنی was څه شی و یا کومه لوبه وه، wie oft څو واره، wo په کوم ځای کې، was ist schon او کوم غوره دی یا کومه لوبه یا کوم څه غوره دي، ښه دي یا ښایسته دي. ښه، راځو بل ته. په دې کې وایي چې لیزې ټرینینګ یعنې د لوستلو، لیزې ستراتیژي وبخښئ، لیزې ستراتیژي یعنې د لوستلو ستراتیژي. Texte durch Zahlen bestehen، وایي ټکسټ یعنې متنونه د Zahlen یعنې د اعدادو یا حساب په واسطه سره په متن باندې ځان پوهول. یعنې څه مطلب؟ ګورئ دلته یې دغه
عادات چې دي دا یې کړي دي، نښاني کړي دي. یعنې په یو متن کې عادات مهم وي. یعنې دا د امتحان لپاره یو ټپ دی د تاسو لپاره، یو معلومات دی، یو چل دی تاسو ته درښودل دي، یو چل درښودل چې همیشه اعدادو ته فکر کوئ په یو متن کې. Notieren Sie die passenden Informationen وایي تاسو یادداشت کړئ die passenden Informationen یعنی مناسب معلومات zu den markierten Zahlen in den Texten یعنی دغه مارک شوي یا نښاني شوي اعداد in den Texten په متنونو کې. وایي تاسو دغه کوم دغه شوي چې دي، نښاني شوي چې دي، دغه اعدادو مربوط معلومات څنګه کوئ؟ یادداشت کوئ د ځان سره. که اوس راځو دلته لومړی دی دې کې وایي چې Stiftung Warentest. Stiftung Warentest یو ټیسټ دی، یو ټیسټ شوی دی، یو امتحان شوی دی. په مونشن کې یا په مونیخ ښار کې د فټنس کلبونو 48 فټنس کلبونه ټیسټ شوي دي. په دې کې نتیجه یې دا شوې ده چې zu wenig Beratung یعنې د دوی د کلب کوم شاګردان چې دي یا څوک چې راځي فټنس کوي، هغه خلک چې دي یعنې دوی ته ډېره کمه مشوره ورکړل شوې ده. دلته اوس وایي چې zu wenig Beratung یعنې کمه مشوره ورکړل شوې ده. Ergebnis نتیجې ته وایي. ښه، دلته وایي چې Stiftung Warentest tested 18 Fitnessstudios in München. وایي Stiftung Warentest ټیسټ کړل یا امتحان یې کړل 18 د فټنس کلبونه یا سټوډیوګانې په مونشن کې یا مونیخ ښار کې. Ergebnis نتیجه یې څه وه؟ نتیجه یې دا وه چې zu wenig Beratung یعنې کمه مشوره ورته ورکړل شوې وه. Rund 5 Millionen Deutsche erholen sich regelmäßig in Fitnessstudio. وایي شاوخوا یا تقریبا 15 میلیونه آلمانیان په منظم ډول سره د فټنس کلبونو ته ځي. Und es werden immer mehr یعنې دا به همیشه په دغه زیاته اندازه سره وي د دوی دغه تعداد چې فټنس کلبونو ته ځي. Jeder zweite Besucher ist über 40 Jahre alt. وایي هر دوهم د کلب besucher یعنې هغه څوک چې کلب ته ځي فټنس کوي هغې ته besucher وایي. وایي دا شرکت کوونکی د کلب یا شرکت ته چې ځي وایي دا هر دوهم یې 40 کلن دی. یعنې د هر دوهم کلب کوونکي یا د فټنس کوونکي عمر 40 کاله دی. هر دوهم یې یعنې په دې عمر باندې دی. ښه، راځو دلته Das Training im Fitnessstudio ist gut für den Rücken und baut die Muskeln auf. وایي دغه ټرینینګ یا تمرین د فټنس چې دی وایي دا ښه دی د روکن د ملا دپاره یا د شا دپاره، ملا یا شا دواړه موږ تاسو ورته ویلی شو. und baut die Muskeln auf او همدارنګه وایي دا عضلات جوړوي. هم د شا دپاره ښه دی او همدارنګه وایي عضلات جوړوي یا د عضلاتو دپاره ښه دی. Das ist gut für alle Büroarbeiter. وایي دا چې دی وایي دا ښه دی یعنې دا ټرینینګ چې دی دا ښه دی د ټولو دفتري کارکوونکو دپاره، هغه څوک چې په دفترونو کې کار کوي. Aber viele Studios beraten nicht richtig. وایي ولې زیاتره دغه کلبونه چې دي دوی په صحیح ډول مشوره نه ورکوي د خپلو شاګردانو ته. Und lassen den Kunden allein او دوی پرېږدي خپل مشتریان یا ګراکان تنها. بل دی راځو اوس دلته Zermatt Marathon. Zermatt د ځغاستې د لوبو یو نوم یې ورکړی دی. ماراتون د ځغاستې لوبې ته وایي. Neuer Streckenrekord. وایي نوی د فاصلې وهلو یا د مسافې وهلو یو نوی ریکارډ جوړ شوی دی یا جوړ کړی دی. Der Sieger im Zermatt Marathon heißt nach 2004 bereits zum zweiten Mal Billy Bonds. وایي زیګر ګټونکي ته وایي. وایي ګټونکی د څلور زرمات ماراتون د څلور چې د ځغاستې لوبې په دغه نامه سره یادېږي، څلور زرمات ماراتون په نامه سره چې یادېږي. وایي د 2004 کال وروسته
د دوهم وار دپاره بیلی برن د دې لوبو ګټونکی دی، د دې ځغاستې د لوبو ګټونکی دی. Am Favoriten Billy Burns war kein Probeikomma für die 42,195 Kilometer brauchte er 3 Stunden, 4 Minuten und 20 Sekunden. وایي بیلی برن چې وایي یعنې ته 42 کیلومتر یعنې د ده څخه هېڅوک مخکې نه وو. war kein Probeikomma یعنې د ده څخه څوک مخکې نه وو. د دومره منډه چې د 42,195 کیلومتره منډه ده ووهله. brauchte er 3 Stunden یعنې د دغې دومره منډې دپاره ده ته ضرورت و یا د دومره منډه ده په 3 ساعته 4 دقیقو او 20 ثانیو کې ووهله. یعنې د دې تحت لفظي که څوک معنا کې سړی پرې صحیح نه پوهېږي، خو مفهومي معنا د دغې مکملې جملې دا ده چې د بیلی برن چې دغه 42.195 کیلومتره لاره یا فاصله یې ووهله، د دې دپاره دا فاصله ده په 3 ساعته 4 دقیقو او 20 ثانیو کې ووهله او په دې وخت او په دا دومره منډه یا د دومره مسافه کې د ده څخه څوک مخکې نه وو. Insgesamt waren 650 Läuferinnen und Läufer beim schönsten Marathonlauf in Europa am Start. یعنې د دغې لوبې یعنې د ماراتون یا د ځغاستې د لوبې په شروع کې چې د اروپا ښېترینې یا غوره لوبې وې، په دې کې په عمومي ډول سره د لوبې په شروع کې 650 Läuferinnen und Läufer یعنې ښځینه او نارینه منډې وهونکي موجود وو. دا یې مفهومي معنا ده او تحت لفظي که راشو insgesamt یعنې په عموم کې waren 650 ښځینه منډې وهونکي او نارینه منډې وهونکي beim schönsten Marathonlauf in Europa am Start یعنې د دغه ښېترینې یا ښایسته ترینې یا غوره ترینې د ځغاستې د منډې د ځغاستې وهنې لوبو کې چې دا په اروپا کې وې، د دې په شروع کې 650 ګډون کوونکي وو. ښه، راځو بلې صفحې ته چې 21مه صفحه ده. په 21مې صفحه کې دلته موږ تاسو لرو eine Toncollage. Eine Toncollage یعنې یو د غږونو مجموعه. ټون غږ ته وایي، کولاژ مجموعې ته وایي. وایي د غږونو یوه مجموعه چې دا هم د هوغن برخې یوه برخه ده، یعنې 20مه آډیو چې تاسو کله پلی کوئ نو به دغه بیا پکې غږونو مجموعه بیا پکې واورئ. Hören Sie und ordnen Sie die Töne und Fotos den Hobbys zu. وایي واورئ او ترتیب کړئ دغه غږونه und Fotos او تصویرونه den Hobbys zu یعنې د دغو هابیانو یا سرګرمیانو تصویرونه او غږونه یو د بل سره ربط ورکړئ او سره په ترتیب یې کړئ. ښه، اوس دلته ګورئ دا چې دی دا کورسینګن ورته وایي، یعنې دوی ټول په یو اواز سره سندره وایي، یو موزیک غږوي، یو سندره وایي. او دا چې دی دا گیم کوي، دا په کور کې کار کوي او دا دانس کوي، دا د او بازي هغه دی او دا چې دی موزیک غږوي او دا هم موټر سایکل بلوي. دلته بیا ټول لیکلي دي، مثلا یو بې کمپیوټرشپیله گیم ته وایي، موټورراد fahren یعنې د موټر سایکل هغه کول ځغلول یا چلول. دلته مثلا څوم عکس دی او څوم هغه دی او تاسو د هوغن یا دغه آډیو مطابق سره برابر کړئ. بیا im Kursingen دلته وایي ساسا tanzen, Klavier spielen. ساسا tanzen یو ډول د ډانس دی یا رقص دی. Klavier spielen دا د هارمونیې وهل دي. schwimmen او بازي کول دي. im Haus arbeiten په کور کې کار کول دي. ښه، راځو بیا څلورمې نقطې ته. und Sie او تاسو یعنې تاسو څه کوئ. welche Hobbys haben Sie یعنې تاسو کوم هابیز یا سرګرمیانې لرئ.
یعنې دلته دوی یو د بل څخه سوال کوي، ورته وایي چې und Sie welche Hobbys haben Sie؟ وایي یو د بل څخه سوال کوي چې تاسو کوم سرګرمیانې یا هابیز لرئ. دا یو ورته وایي چې ich spiele Gitarre in einer Hard-Rock-Band. وایي زه بازي کومه یا زه ګیټار چې دی هغه وهمه in einer Hard-Rock-Band. یو Hard-Rock-Band یو ډله دی Hard Rock په نامه باندې ده. په دې ډله د موزیک کې وایي زه څه کومه؟ زه ګیټار وهمه. دا بل ورته وایي چې ich sammle Briefmarken. وایي زه چې دی ټاپې Briefmarken ټاپې ته وایي. ټاپه ده په دفتر یا بل ځای کې څوک چې ټاپه وهي دغې ټاپې ته وایي. وایي زه ټاپې راټولوم. ښه، راځو بلې صفحې ته. په دې کې دی 22مه صفحه ده. په 22مه صفحه کې وایي چې Freizeit und Forschung. Freizeit یعنې خالي وخت، und Forschung او تحقیق. ښه، راځو تحقیق یا څېړنه. دلته راځو دې ته eine Umfrage vom BAT Freizeitforschungsinstitut zum Thema Freizeitaktivitäten. وایي یوه سروې یا یوه ټولپوښتنه vom BAT یو Freizeitforschungsinstitut. دا د خالي وخت د څېړنو لپاره یو انسټیټیوټ دی، د هغې نوم دی. zum Thema Freizeitaktivitäten یعنې د دغې موضوع تیمه یعنې موضوع ته وایي د دغې موضوع په باره کې باندې چې عبارت د Freizeitaktivitäten یعنې په خالي وخت کې فعالیتونو په باره کې باندې دوی یو تحقیق یا څېړنه کړې. په دې باره کې باندې دوی یو سروې کړې ده یا یو ټولپوښتنه کړې ده. lesen Sie den Text وایي ولولئ متن. sammeln Sie die Freizeitaktivitäten und ordnen Sie sie. وایي جمع آوري کوي Freizeitaktivitäten په دې کې د خالي وخت فعالیتونه und ordnen Sie sie او بیا یې سره ترتیب کړئ. was hilft gegen Stress یعنې کوم څه کومک کوي په مقابل د سټرس کې یا دماغي فشار. بل دی welche Hobbys sind teuer. وایي کومې هابیز یعنې سرګرمیانې چې دي هغه قیمته دي. welche sind billig او کومې ارزانه دي. دلته راځو Radio hören, Zeitung lesen. وایي د رادیو اورېدل او Zeitung lesen یعنې د مجلې لوستل. دلته وایي چې seit den 70er Jahren gehören Fernsehen, Radio hören und Zeitung lesen zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten. یایمو کلونو راهیسې د تلویزیون لیدل، د رادیو اورېدل او د اخبار یا مجلې لوستل د خالي وخت د فعالیتونو خوښترین ډولونه دي. بل دی وایي چې heute sind auch die elektronischen Freizeitmedien sehr beliebt. وایي په اوس وخت کې نه تنها ده او د دې سره همدارنګه الکترونیشي Freizeitmedien یعنې الکترونیکي د خالي وخت د میډیایي ابزار یا میډیایي شیونه sehr beliebt زیات د خوښې وړ دي یا زیات محبوب دي. zum Beispiel د مثال په ډول سره Musik und Spiele auf CD. د مثال په ډول سره موزیک او همدارنګه د CD پلی کول oder DVD یا DVD او یا هم DVD. Die Deutschen interessieren sich aber immer noch mehr für Bücher als für Computerspiele. وایي المانیان چې دي وایي دوی زیاته علاقه لري یا دلچسپي لري په همیشه دوی زیاته علاقه یا دلچسپي لري په کتابونو کې نسبت Computerspiele نسبت ګیمونو ته. یا دوی زیاته علاقه لري د کتابونو سره نسبت ګیمونو ته. Der Alltag ist stressig. وایي Alltag یعنې روزمره ژوند چې دی وایي دا چې دی دا stressig یعنې سټرس درلودونکی دی یا د سټرس څخه ډک دی. Die Leute freuen sich auf das Wochenende und wollen sich ausruhen. وایي خلک
خپل ځانونه خوشحالوي او das Wochenende یعنی د هفتې د اخرنۍ ورځې د رخصتیانې چې دي شنبه او یکشنبه wollen sich ausruhen او غواړي چې خپل ځانونه آرامه کړي. nichts tun وایي دوی هیڅ هم نه کوي یعنی آرام کوي. und ausschlafen او ویده کیږي. Wellness ist in immer mehr Leuten achten auf ihre Gesundheit. Wellness ist وایي wellness یا روغتیا چې ده وایي همیشه Leute achten auf ihre Gesundheit وایي همیشه خلک د خپل صحت یا روغتیا Gesundheit روغتیا ته وایي د خپل صحت خیال ساتي یا توجه ورته کوي. Sie entspannen sich mit Yoga وایي دوی خپل ځانونو ته یعنی entspannen sich خپل ځانونه آراموي یعنی خپل ځان ته روحاً آرامي ورکوي mit Yoga د یوګا په واسطه سره. Oder gehen in die Sauna او یا هم ځي سونا ته. بلې auch die Arbeit im Garten ist beliebt und hilft gegen Stress او همدارنګه وایي کار کول په باغ کې یا باغچه کې دا هم د دوی لپاره محبوب دی یا د خوښې وړ دی und hilft gegen Stress او دا هم د سټرس په مقابل کې کومک کوي. بل دی ein Trend im 3. Jahrtausend وایي یو ټرند څه شي ته وایي ټرند یعنی که لیدلي مې په اجتماعي شبکو کې لکه فیسبوک ایکس پاڼه او همدارنګه په نورو اجتماعي شبکو کې خلک د یو شي په مقابل کې یا یو د شي اعلان لپاره یو هیشټاګ چلوي چې هغې ته وایي ټرند وایي. وایي ein Trend im 3. Jahrtausend وایي یو ټرند چې په 3 زریز کلونو کې و. Auf der einen Seite gibt es mehr Freizeitangebote als früher. وایي د یو طرف نه دلته زیات د Freizeit د خالي وخت د فعالیتونو زیات پیشکشونه موجود وو نسبت تر مخکې نه. Auf der anderen Seite او د بل طرف نه خلک müssen viele Menschen aber sparen او د بل طرف نه زیات خلک غواړي چې sparen پیسې مصرف نه کړي پیسې بچت کړي. Immer mehr Deutsche fahren Fahrrad oder Skaten وایي همیشه زیاتره آلمانیان fahren Fahrrad یعنی بایسکل چلوي oder Skaten او یا هم سکیټ کوي. سکیټ یو ډول لوبه ده چې یو پټه وي د لرګي یو پټه وي په هغې لرګي او یا هم همدغسې یو د پلاستیک یو پټه وي لاندې کوچني ټایرونه لري په هغې سره دوی منډې وهي او په لوړې او ژوره داسې ځایونه یې ورته جوړ کړي وي په هغې باندې دوی خپله بازي کوي. او دلته وایي چې andere treffen sich mit Freunden und Kuchen zusammen وایي نور یو د بل سره ملاقات کوي یا سره یو ځای کیږي د دوستانو سره und Kuchen zusammen او پخلی کوي یو ځای. Viele beschäftigten sich mit einem Haustier وایي زیاتره خلک خپل ځان مصروفه کوي د یو کورني حیوان سره لکه سپی پیشو او همداسې نور. Teure Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel ins Kino gehen, sich zum Essen verabreden oder in die Disco gehen sind out. وایي teure یعنی قیمته د خالي وخت فعالیتونه چې عبارت دي د ins Kino gehen سینما ته تګ عبارت دی د خوړلو یعنی په یو ځای کې خلک سره یو ځای شي یو هوټل کې هلته یو ځای خوراک وکړي هوټل کې ډوډۍ وخوري. oder in die Disco gehen او یا هم ډیسکو ته تلل sind out وایي دا چې دي دا د دې څخه out دي یا بهر دي. Die Bundesbürger machen eine neue Erfahrung وایي die Bundesbürger یعنی د ایالت خلک یا همدغه عام خلک چې دي machen eine neue Erfahrung وایي دوی یوه نوې تجربه کوي. Freizeit muss nicht immer Geld kosten وایي Freizeit یعنی خالي وخت muss nicht immer Geld kosten وایي هر وخت باید په دې کې
یعنی د خالي وخت باید هر وخت پیسو ته ضرورت ونه لري. یعنی دا نه وي چې په دې کې باید خالي وخت وي نو باید په هغه کې دا خلکو ته د پیسو په قیمت تمام شي یا په یو قیمت باندې ورته تمام شي خالي وخت. یعنی همیشه باید مطلب یې دا دی چې خالي وخت کې باید نه باید چې خلکو ته په یو قیمت تمام شي. خالي وخت باید خلک په فري توګه سره یا په وړیا توګه سره هم کولی شي خلک خپل وخت تیر کړي یا بعضې فعالیتونه سرته ورسوي. وایي so Professor Dr. Horst Opa Schoski, der Leiter des Bad Freizeit Forschungsinstitut. وایي دا پروفیسر چې دی نوم دی د لایټر د سپات او همدارنګه منیجر یا مدیر د دغه انسټیټیوټ دی چې د تحقیق یا څېړنه سرته رسوي. دغه دا تحقیق کړی دی او دا خبره یې کړې ده. یعنې دا خبره یې کړې ده چې خلک باید د خالي وخت فعالیتونه همیشه دوی ته د پیسو په قیمت تمام نشي. هغه باید داسې فعالیتونه هم وي پکې چې هغه دوی په وړیا توګه سره سرته ورسوي. ښه، بل دی راځو دلته über Sport und Hobbys sprechen. وایي د سپورت او سرګرمیانو په باره کې خبرې کول. Was machen Sie gern in Ihrer Freizeit؟ وایي تاسو څه کوئ د تاسو په خالي وخت کې او یا هم abends او یا هم د ماښامه am Wochenende او یا هم د هفتې په رخصتیو کې. Fragen und antworten Sie im Kurs. وایي تاسو سوال وکړئ او ځواب وکړئ په کورس کې. لکه د مثال په ډول سره دلته وایي چې ich gehe gern schwimmen. وایي زه خوښوم چې او بازۍ ته لاړ شم. Ich schwimme nicht so gern. وایي زه نه خوښوم چې بازۍ وکړم. Ich treffe mich lieber mit meinen Freunden. وایي زه خوښوم چې د خپلو دوستانو سره لیدنه وکړم. دلته د rede mittel د خبرو اترو ابزار über Hobbys und Interessen sprechen، یعنی د سرګرمیانو او دلچسپیانو په باره کې باندې خبرې کول. مثلا څنګه کولی شو چې خبرې وکړو په باره کې باندې، لکه دلته وایي چې ich gehe gern schwimmen. دلته دی داسې هم ویلی شو چې ich mag مثلا Fußball spielen. Ich gehe یا لکه دلته چې جمله ده ich gehe gern schwimmen. دلته دا بل مثلا کولی شو چې وایي ich spiele gern Fußball. بل دی ich fahre gern Fahrrad. Am liebsten ist mir مثلا هر شی چې تاسو سره Cricket spielen. Ich interessiere mich für Klavier spielen. همدغسې تاسو دلته خپل ورچولی شئ، خو په دې ډول سره تاسو خپلې جملې شروع کولی شئ او یا هم جوړولی شئ. Ich treffe mich oft mit، یعنې زه بعضې اوقات ملاقات کوم یا لیدنه کوم mit meine Klassenkameraden، یعنې د خپل همصنفیانو سره. Ich mag لکه دلته دی مثلا ich mag schwimmen nicht، mir gefällt Cricket besser. یعنی زه نه خوښوم مثلا یوه لوبه دلته چې د هغه نه خوښوم مثلا ابازي. دلته وایي چې mir gefällt Cricket besser، یعنی زما کرکټ ډېر خوښیږي. بل دی مثلا یو شي نوم دلته دی وایي چې مثلا Cricket finde ich nicht so gut یا ist langweilig. یعنی کرکټ چې دی دا د ما خوښ نه دی یا ماته یا زه نه خوښوم او دا ماته langweilig یعنی دا ماته خسته کنه دی. ich مثلا دلته وایي چې ich treffe mich lieber meinen Freunden، یعنی زه خپلو دوستانو سره treffen یا مثلا لیدنه ورسره خوښوم. دلته دی مثلا ich spiele، ich mache، ich fahre، ich مثلا دلته یو لوبه تاسو یادوئ چې Cricket spiele ich nicht so gern یا Fahrrad fahre ich nicht so gern. په دې ډول سره تاسو جملې جوړولی شئ. دا ډېر مهم دي د rede mittel په هره برخه کې چې وي. تاسو د محاورې بخش دپاره او لیکلو بخش دواړو دپاره مهم دي. ښه، راځو دلته بل دی وایي چې interviews یعنې مصاحبې یا انټرویوګانې. fragen Sie im Kurs، وایي پوښتنې وکړئ تاسو په کورس کې.
د مثال په ډول سره magst du Tiere وای آیا تاسو د حیواناتو سره تاسو حیوانات خوښوئ؟ Ja, دلته ورته وایي هو dann unterschreiben bitte her وای dann unterschreibe bitte her وای نو بیا دلته امضا وکړئ دلته چې دی دلته په همدې ډول سره وای تاسو په کورس کې د خلکو سره انټرویوګانې وکړئ که څوک د چا ځواب یا وي یعنې مثبت وي نو بیا دلته امضا پرې وکړئ مثلا لومړی پوښتنه دا وایي چې interessierst du dich für Politik وای آیا ته په سیاست کې دلچسپي لري او ورته وایي یا نو دلته امضا کړې بله جمله دا وایي چې freuen Sie sich über spontanen Besuch وای آیا ته خوشحاله کېږي په دې باندې چې یو څوک ته ناببره یا ناخبره د تا څخه لیدنه وکړي نو که هو وي او یا نه وي دلته به بیا امضا پرې کوئ بل دی fühlst du dich heute gut وای آیا ته نن ښه یې وای ښه یې ته نن یا ته نن ښه احساس کوې مطلب دا دی چې ته ښه یې بل دی machst du gerne Sport وای آیا ته سپورټ خوښوې بل دی وایي چې ärgerst du dich über schlechtes Wetter am Wochenende وای آیا ته په دې باندې په قهر کېږي یا خفه کېږي په دې باندې چې د هفتې د رخصتۍ په ورځو کې ویټر خراب یعنی هوا خرابه وي hast du heute schon gelacht وای آیا ته مخکې نن خندلي دي یا خندا در راغلې ده ښه راځو بلې صفحې ته چې ۳ صفحه ده په ۳ صفحه کې موږ تاسو ریفلکسیو پرونومن لرو یعنی انعکاسي ضمایر انعکاسي ضمایر یعنی دا د ګرامر برخه ده دا موږ تاسو د ګرامر په درسونو کې په تشریحاتو سره ویلي دي نو دلته بیا د بیا ځل لپاره نه تکراروو همدارنګه nach dem Sport وروسته د سپورت څخه was machen Sie zuerst dann danach دا zuerst dann danach دا یو ساختار دی یا یو سټرکچر دی چې دا موږ تاسو دا مو هم په ګرامر برخه کې ویلی دی چې کله موږ تاسو یو تقسیم اوقات چاته وایو او یا هم مثلا یو چاته یو شی په یو ترتیب سره وایي یو څه په یو ترتیب سره ورته وایي مثلا وایي چې مثلا زما څخه یو څوک پوښتنه کوي چې تا پرون څه وکړه زه ورته وایم چې لومړی زه په اووه بجې د خوبه راپاڅېدم بیا د هغې څخه وروسته ما مثلا د سهار چای وخوړه بیا وروسته مې څه وکړل وروسته څه همداسې په ترتیب سره چې ورته وایي د هغې دپاره دا یو ساختار یا سټرکچر دی چې اول په zuerst سره موږ تاسو شروع کوو وروسته بیا دان بیا هم په اخر کې danach وایو چې دلته یې بعضې هغه تاسو ته درکړي دي کلمات یې درکړي دي چې تاسو دغه کلماتو د دغې سټرکچر په واسطه سره دغه کلمات دلته ځای په ځای کوای شي او دا په یو ترتیب کې راوستلی شي مثلا sich ausruhen خپل ځان آرامول بل دی sich umziehen د جامو بدلول nach Hause fahren یعنی کور ته تلل یا سفر کول sich schminken خپل ځان سینګارول مثلا دلته دا ښځه خپل ځان سینګاروي sich rasieren یعنی د ګیرې کلولو ته rasieren وایي etwas trinken یو څه څښل sich duschen ځان حمام کول یا ځان مینځل etwas essen یو څه خوړل sich eincremen په ځان باندې کریم وهل sich abtrocknen یعنی خپل ځان وچول ښه بل دی reflexive verben mit Präpositionen دا هم د ګرامر برخه ده دا مو هم په ګرامر کې د ګرامر برخې په درسونو کې په تشریحاتو سره ویلي دي ښه بل دی über Interessen sprechen یعنی د دلچسپۍ په باره کې باندې خبرې کول hören Sie und sprechen Sie nach وایي واورئ دا هم د hören برخې یوه برخه ده چې ۲۰ نمبر آډیو کې دا موجود دی hören Sie und sprechen Sie nach وایي لومړی واورئ او بیا په باره کې باندې خبرې وکړئ راځو اتمې برخې ته په دې کې وایي چې Wörter Netz in Kopf یعنی د
لغاتونو یو شبکه یا یو نیټورک د لغاتونو یا کلماتو انکوپ په دماغ کې درلودل یا په کوپ اصلا سر ته وایي خو دلته مطلب یې دا دی چې په دماغ یا ذهن کې د لغاتونو یوه مجموعه یا یوه شبکه د لغاتونو درلوده. Sammeln Sie Hobbys und ordnen Sie sie in das Schema ein. وایي تاسو جمع آوري کوئ هوبیز یعنې سرګرمیانې und ordnen Sie او بیا یې سره ترتیب کړئ in das Schema ein په دغه شیما کې یعنې په دغه یو تقسیم اوقات رقم یې ورته جوړ کړی دی. لکه مثلا دلته راځو بې برخې ته بیا دا هم وایي په بې برخه کې وایي چې und aber vergleichen Sie im Kurs وایي تاسو دا سره مقایسه کوي په کورس کې بیا und aber اوس دلته راځو په دې ځای کې لومړی دلته وایي چې فقط fahren ist billig und gesund وایي فقط fahren یعنې د بایسکل چلول چې دي ist billig ارزانه دي und gesund او صحتمنده یا د صحت لپاره ښه دي. بل دی Surfen ist gesund aber teuer. Surfen چې دي یعنې Surfen په بحر کې که تاسو لیدلی وي په بحر کې اکثره اوبازان یا د خلک یوه تختې په شان باندې یو غټ لرګی او یا همدغسې یو هغه ورسره وي په هغې کې دا د اوبو په سر خوشی کې او دی پرې ولاړ او بیا بازي پرې کوي. وایي Surfen ist gesund وایي دا چې دی دا هم gesund دی یعنې صحتمند دی aber teuer خو قیمته دی. Das finde ich nicht مثلا das finde ich nicht gut oder gesund یعنی دا د ما دپاره صحتمنده نه ښکاري یا ښه نه دی د ما دپاره. اوس دلته یې راوستلی دی ګورئ یو طرف ته یې billig لیکلي بل طرف ته یې teuer لیکلي بل طرف ته یې gesund لیکلي بل طرف ته لاندې بیا ungesund. کوم څه قیمته دي او صحتمنده دي. مثلا Surfen دلته موږ وویل چې Surfen چې دی دا صحتمنده یا د روغتیا دپاره ښه دی خو قیمته دی او دلته وایي چې فقط fahren چې دی دا ارزانه دی او صحتمنده دی. نو دا ارزانه او صحتمنده دا قیمته او صحتمنده او کمپیوټر شپیلن چې دی دا ارزانه او صحت ته مفید نه دی ungesund دی. نو تاسو هم دغسې دلته چې دا شیما یې ویلې ده یعنې تاسو په دغه تقسیم اوقات کې کوم څه چې مثلا قیمته دي او صحتمنده یا د روغتیا ته ښه دي هغه دې خواته ولیکئ او کوم څه چې قیمته دي او روغتیا ته ښه نه دي هغه دلته ولیکئ او په همدې ترتیب سره کوم څه چې ارزانه او روغتیا ته ښه دي دلته او کوم څه چې ارزانه او روغتیا ته ښه نه دي هغه دلته ولیکئ یعنې په دې شیما یې تقسیم اوقات کې سره برابر کړئ. راځو بلې صفحې ته چې 44مه صفحه ده. په 44مه صفحه کې دلته وایي چې Leute kennenlernen im Verein وایي د خلکو پیژندنه یا د خلکو سره پیژندنه im Verein په ټولنه کې. دلته مختلفې ټولنې وي مثلا د جمناستیک ټولنه مثلا د فوټبال ټولنه د سپورت ټولنه مختلفې ټولنې. دلته وایي چې im Verein lernt man schnell neue Leute kennen وایي په ټولنو کې خلک زر د نورو خلکو سره پیژني یعنې یو د بل سره زر پیژني. Weil das Hobby und das Zusammensein für alle wichtig sind وایي ځکه چې دا سرګرمي او دا یو ځایوالی Zusammensein چې سره یو ځای کېږي په ټولنه کې وایي دا د ټولو دپاره مهم دي. Die Mitglieder treffen sich regelmäßig وایي د غړي Mitglieder غړي ته وایي غړي د دې ټولنو غړي چې دا یو د بل سره په منظم ډول یو د بل سره څه کوي ملاقات کوي یا لیدنې کوي. feiern Feste zusammen او دوی یو ځای یو د بل سره جشنونه لمانځي. oder renovieren das Vereinsheim او یا هم renovieren نوي کارونه یا مثلا کوم ځای دی کوم ځای خراب وي هغه دوباره جوړول renovieren کول یا دوباره جوړول. د Vereinsheim یا د ټولنې کوم کور چې یا کومه ټولنه کومه ساختمان کې کوم ځای چې مثلا د هغې دوباره جوړول پکار وي هغه جوړوي سره یو ځای.
ښه، دلته دی Interessen und Vereine یعنې دلچسپیانې او یا علاقې د یو شي سره علاقه درلودل und Vereine او همدارنګه ټولنې. Sie sind neu in Bremen. وایي تاسو نوي یې په بریمن کې. بریمن یو ښار دی und möchten Leute kennenlernen او غواړئ چې خلک وپېژنئ یا د خلکو سره وپېژنئ. Welcher Verein passt؟ یعنې کومه ټولنه تاسو دپاره مناسبه ده؟ یعنې کومې ټولنې ته باید تاسو لاړ شئ چې د خلکو سره وپېژنئ. Lesen Sie und ordnen Sie zu. وایي تاسو ولولئ او بیا دلته د لاندې متن دی دې خواته او دې خواته دا ولولئ او بیا یې سره ترتیب کړئ. مثلا دلته یو خواته یې لیکلي دي چې Interessen یعنې علاقې یا دلچسپیانې او Vereine in Bremen او ټولنې په بریمن کې. دلته وګورئ چې کوم خلک د کوم خدمت یا د پیژندلو په لټه کې دي او دلته کومې ټولنې شته ورته. کومه ټولنه د کومې خلکو د چې دوی پسې ګرځي هغه خدمت پسې د هغې سره سر خوري. زه تاسو ته ترجمه کوم او تاسو بیا خپله یو د بل سره یې وصل کړئ. مثلا anderen Menschen helfen د نورو خلکو سره کومک کول. sich um Tiere kümmern یعنې د حیواناتو څخه مواظبت یا د حیواناتو ساتنه کول. tanzen lernen یعنې د دانس یا رقص زده کول. im Chor singen یعنې په مجموعي ډول سره اواز ویل یا سندرې ویل. sich mit seinem Auto beschäftigen خپل ځان د یو موټر سره مصروفه کول. Fußball spielen فوټبال بازي کول یا د فوټبال لوبه کول. Menschen aus Ägypten und Deutschland treiben یعنې خلک د مصر ایګپټن مصر ته وایي خلک د مصر څخه او د آلمان او مصر خلک یو د بل سره پیژندل. دلته اوس Verein in Bremen په بریمن کې کومې ټولنې دي؟ مثلا Automobil Sport Club Bremen e.V. یعنې د Automobil Sport Club یعنې د موټرونو د سپورت کلب په بریمن کې SV Werder Bremen SV نه پوهېږم د څه شي مخفف دی. ښه، بل دی Rock and Roll und Boogie Rebels Bremen. دا هم د موزیک یو ټولنه ده چې دا یې نوم دی. Bremer Tierschutzverein e.V. مثلا د بریمن د حیواناتو د ساتنې ټولنه. مثلا دا سرخوري د کومه سره دلته د sich um Tiere kümmern د دې سره سرخوري. بل دی Deutsches Rotes Kreuz یعنې د آلمان سره میاشت. بل دی Kurgemeinschaft Bremen West یعنې د کور Gemeinschaft یعنې د خلک چې سره جمع کېږي سره یو ځای کېږي د دوی عمومي د بریمن ویسټ د بریمن د لویدیځ بریمن دغه د کور یا د یو ځای سندرې ویلو عمومي یو ټولنه ده. Deutsch-Ägyptischer Freundschaftsverein یعنې آلماني مصري دوستانه ټولنه یعنې دا د دې سره معلومه ده چې سر خوري. همدغسې نور چې کوم یو د بل سره سر خوري هغه تاسو سره وصل کړئ. ښه، was sind Ihre Interessen؟ وایي تاسو دلچسپیانې څه دي؟ sprechen Sie im Kurs تاسو په دې باره کې په کورس کې خبرې وکړئ. in eine یا einen Tanzschule یا هم د رقص په مکتب کې یا د رقص کولو په مکتب کې او یا هم د کورس ټینس Verein یا د کور یا د سندرې ویلو او یا هم د ټینس چې یوه لوبه ده د هغې په ټولنه کې او یا هاندبال Verein او یا هم د لاس باندې توپ اچولو په ټولنه کې. په دغې ټولو کې تاسو دې باره کې باندې وایي څه وکړئ خبرې وکړئ. Ich tanze gern یعنې زه خوښوم دانس یا رقص. Gehe doch in eine Tanzschule وایي زه بیا هم ځم د تانس یو مکتب ته د دانس یو مکتب ته. Ich möchte gern زه
زه غواړم چې مثلا هر شی چې وي یو بازي مثلا وایو چې Cricket مثلا بازی کوم ich möchte gern Fußball spielen ich möchte gern Cricket spielen هر شی چې هغه تاسو دلته د دې نه وروسته ورسره اضافه کولی شئ کوم شی چې تاسو څه غواړئ ویې کړئ بل دی ښه راځو دلته behinds leben in Deutschland یعنی د ټولنو ژوند in Deutschland په آلمان کې دلته وایي چې im 19. Jahrhundert haben Arbeiter in Deutschland Gesangsverein und Turnverein gegründet. وایي په 19مه پېړۍ کې Arbeiter یعنی کارګرو په آلمان کې یا کارکوونکو په آلمان کې Gesangsverein یعنی د سندرو یا آواز ویلو ټولنه und Turnverein او همدارنګه د جمناستیک Turnverein یا Turn جمناستیک ته وایي د جمناستیک ټولنه چې دا یې gegründet یعنی تأسیس یې کړلې یا بنیاد یې کېښود weil politische Vereine verboten waren وایي ځکه چې په هغه وخت کې سیاسي ټولنې verboten منع وې Heute gibt es in Deutschland 574.359 Vereine وایي اوس په آلمان کې موجودې دي 15,409,359 ټولنې mit mehr als 70 Millionen Mitglieder وایي د 80 میلیونو څخه د زیاتره Mitglieder د 80 میلیونو څخه زیاتره څه لري غړي لري د 80 میلیونو څخه زیاتره غړي په درلودو سره دومره Vereine یا ټولنې په آلمان کې موجود دي In Vereinen engagieren sich nicht nur Sportler یعنی په دغه ټولنو کې تنها سپورت کوونکي یا ورزش کوونکي موجود نه دي یعنی تنها دوی پکې نه دي Es gibt auch politische Vereine وایي دلته سیاسي ټولنې هم موجودې دي und Interessenvereine او همدارنګه die نورې د علاقې وړ یا د دلچسپۍ وړ ټولنې هم موجودې دي چې د مثال په تور سره یا د مثال په ډول سره auto fans یعنی د موټرونو خوښونکي کانینشنزوخته او یا هم د کانینشن سوی یعنی چې په فارسي ژبه کې ورته خرګوش وایي د سوی څوختر د سوی ساتونکي ټولنه oder Naturschutz او همدارنګه د محیط ساتونکي ټولنې هم موجودې دي ښه راځو بلې صفحې ته چې 55مه صفحه ده 55مه صفحه کې موږ تاسو وایي د Deutschen und ihre Vereine یعنی آلمانیان او د دوی Vereine ټولنې lesen Sie den Text وایي ولولئ تاسو دغه متن und ergänzen Sie die Tabelle او لاندې بیا یو ټیبل درکړی دی او دغه ټیبل چې دی دا بیا ډک کړئ دلته راځو اوس د متن ته په متن کې وایي چې شونیان 23 aus China یعنی شونیان 23 کلنه د چین څخه Ich habe 3 Monate bei einer Familie in Ronshausen gewohnt. وایي زه د 3 میاشتو دپاره د یو فامیل سره یا یوې کورنۍ سره په Ronshausen چې د یو ځای نوم دی په دې کې واوسېدلم. Das ist ein Dorf وایي دا یو کلی دی im Nordhessen یعنی د هیسن ایالت یعنی په شمالي هیسن کې هیسن یو ایالت دی مشهور ښار یې فرانکفورت دی یعنی مرکز هم دی Im Dorf gibt es 2000 Einwohner und 30 Vereine وایي په دغه کلي کې موجود دي 2000 اوسیدونکي یا 2000 اوسیدونکي لري او 10 ټولنې لري Alle aus der Familie waren in mindestens 2 Vereine وایي هر یو د دغه کورنیو څخه حد اقل په 2 ټولنو کې غړیتوب درلوده Die Tochter im Reitverein وایي
وبښئ دلته وایي چې دغه کومه کورنۍ کې چې دا اوسېده د هغې کورنۍ غړي هر یو یې حداقل په 2 ټولنو کې څه درلوده غړیتوب درلوده. Die Tochter im Breitverein وایي لورې چې وه هغه په د آسترالونې په ټولنه کې وه und im Tennisverein او همدارنګه د ټینس د بازۍ په یا لوبې په ټولنه کې وه. Der Sohn im Tischtennis وایي زوی چې و هغه د ټیبل ټینس په ټولنه کې و und bei Feuerwehr او همدارنګه د Feuerwehr یعنې د محافظې یا ساتنې یا د ویلی شو د اور ساتنې په ټولنه کې و. د اور څخه د ساتنې په ټولنه کې. Der Vater war auch bei der Feuerwehr وایي پلار یې هم په د اور څخه د ساتنې په ټولنه کې و und dann noch im Radsportclub او همدارنګه په یو د بایسکل ځغلونې په کلب کې هم د کلب په ټولنه کې هم غړیتوب درلوده. Die Mutter war beim Roten Kreuz وایي مور یې چې وه هغه په سره میاشت کې وه. im Turnverein او همدارنګه د جیمناستیک او im Chor او همدارنګه د موزیک په ټولنه کې وه. Sie haben mehr Zeit mit den Leuten im Verein verbracht als mit der Familie. وایي دوی نسبت دې ته چې ټولنو ته نسبت کورنۍ ته یې زیات وخت درلوده چې په ټولنه کې مصرف کړي په دغه ټولنو کې یې مصرف کړي. Oft war abends niemand zu Hause. وایي اکثره وخت به هیڅوک هم په کور کې نه و. Und am Wochenende musste ich mich entscheiden. وایي د هفتې په اخرنۍ یعنې د هفتې په اخر په رخصتۍ ورځو کې وایي باید چې ما دا تصمیم نیولی وای gehe ich mit zum Reitturnier, zum Kursingen oder zum Wettrennen. وایي باید ما دا تصمیم نیولی وای چې زه آیا د آسترالونې د جیمناستیک برخې ته لاړ شم ټولنې ته لاړ شم که د اواز ویلو ټولنې ته او یا هم که د بایسکل ځغلونې ټولنې ته لاړ شم. Bei uns haben alle weniger Freizeit. وایي په موږ کې ټول کم خالي وخت لري und nicht so viele Hobbys او کم خالي وخت لري خو ډېرې هابیز یا سرګرمیانې نه لري. Viele kümmern sich nach der Arbeit mehr die Familie. یعنی زیاتره خلک چې دي دوی د خپلو فامیلیو یا کورنیو څخه ساتنه یې کوي یا د خپلو کورنیو په کارونو کې بوخت وي nach der Arbeit وروسته د کار څخه. Weil ich glaube, die Deutschen sind, weil زه فکر کوم چې المانیان vereinsberucht یعنی دوی د ټولنو لیونیان دي. beruch لیوني ته وایي یعنی په یو شي کې ډېر ځان بوخت کول یا په یو شي ته ډېره هغه ورکول توجه ورکول یعنی د هغې لیوني دي. دلته دوی هم داسې یو کلمه ورته استفاده کړې ده یعنی المانیان چې دي هغوی د ټولنو لیونیان دي. Aber als ich in Deutschland war وایي کله چې زه په آلمان کې وم habe ich auch Billard im Sportverein gespielt. وایي ما هم په د سپورټ په ټولنه کې بیلیارد چې و هغه مې ولوباوه. اوس دلته Vater لیکلی Mutter لیکلی Tochter او Sohn. دلته Vereine یعنی پلار په کومو ټولنه کې و مور په کومو ټولنه کې و لور په کومو ټولنه کې و او زون په کومو ټولنه کې و هغه به تاسو دلته ولیکئ. بل دی انډیفینیټه چې دا د ګرامر برخې مربوط کېږي دا موږ تاسو په ګرامر برخې په درسونو کې ویلی تاسو کولی شئ هلته یې وګورئ. د هغې څخه وروسته دی Freizeit interkulturell. Vergleichen Sie im Kurs Freizeit interkulturell یعنی کلتوری یا فرهنگی Freizeit یعنی مطلب دا دی چې فرهنګ یا کلتور په Freizeit کې یا په خالي وخت کې. Vergleichen Sie im Kurs وایي تاسو دا په کورس کې سره مقایسه کوئ. Gibt es Vereine auch in anderen Ländern وایي آیا په نورو هیوادونو کې هم داسې Vereine یا ټولنې شته. Womit beschäftigen sich die Leute in der Freizeit چې
خلک په خالي وختونو کې خپل ځانونه د هغې سره مصروفه کړي، یعنې د پیغاینو یا ټولنو سره. ایډیمیټل د خبرو کولو یا خبرو اترو ابزار vergleichen یعنې مقایسه کوي سره. viele sind bei uns auch دلته تاسو باید مثلا څه شی راولئ. bei uns gibt es nicht so viele مثلا دلته پیغاینې، یعنې زیاتره خلک د مو په هېواد کې هم زیاتره خلک د څه شي سره مصروفه وي، هغه تاسو دلته ولیکئ چې هر څه شي سره مصروفه وي. هر جمله څه چې تاسو دلته ورته لیکئ، بیا دلته کولی شئ چې ووایئ چې bei uns gibt es nicht so viele Vereine، یعنې زموږ په هېواد کې دومره ډېرې ټولنې نشته. bei uns machen mehr Leute یعنې په موږ کې زیاتره خلک څه کوي، کوم کار کوي، هغه به دلته ولیکئ. niemand او هیڅوک مثلا یو کار چې هغه په بل هېواد کې کېږي، زموږ په هېواد کې نه کېږي، هغه به تاسو دلته ولیکئ. په دې سره کولی شئ تاسو جملې جوړې کړئ د هغو عملونو یا اکټیویټیتن یا فعالیتونو په باره کې چې زموږ تاسو په هېواد کې کېږي، په مقایسه د نورو هېوادونو او په نورو هېوادونو کې هغه نه کېږي، یعنې د هغې سره یې مقایسه کولی شئ د دغې جملاتو په واسطه سره. بل دی schreiben Sie einen kurzen Text zum Thema Hobbys und Freizeit. وایي ولیکئ تاسو یو کوچنی متن په باره کې د موضوع د Hobbys und Freizeit یعنې سرګرمیانې او خالي وخت. مثلا تاسو په دغه ډول باندې لیکلی شئ چې in meiner Freizeit زما په خالي وخت کې زه څه کوم، هغه تاسو دلته ورته لیکلی شئ. mein Hobby ist د ما هابي څه شی دی، هغه تاسو دلته لیکلی شئ. abends am Wochenende gehe ich am liebsten یعنې زه خوښوم چې د ماښامه او یا هم په رخصتیو کې د هفتې په رخصتیو کې چیرته لاړ شم یا څه وکړم، هغه تاسو دلته کولی شئ ولیکئ. als Kind habe ich یعنې زه چې کله ماشوم وم ما خوښول څه شی، هغه به دلته ولیکئ، او اوس چې څه خوښوئ او څه کوئ هغه به دلته ولیکئ. ich habe mich schon immer vor یعنې ما د مخکې نه د دغه څه سره یو شی هر شي سره چې تاسو علاقه لرئ هغه به دلته ولیکئ. د هغې سره زه د مخکې نه ما د دې سره علاقه درلوده یا زه په دې کې دلچسپ وم. ښه، بل موږ تاسو لرو دلته das fast perfekte Wochenende یعنې تقریبا کاملې یا مکملې یا عالی یا ښې، مطلب یې دا دی چې عالی یا ښې د هر څه نه پوره. Wochenende یعنې د هفتې رخصتیانې. Montagmorgen in der Firma دا چې دی د آډیو بخش یا د صوت برخې مربوط کېږي، او تاسو چې 22مه آډیو ده هغه چې کله پرې کوئ نو په هغې کې تاسو به د دې په باره کې باندې واورئ. دلته وایي چې Montagmorgen in der Firma وایي د دوشنبې سهار په فیرما په شرکت کې. Hören Sie die Dialog وایي دا ډیالوګ واورئ. welche Texte passen وایي کوم ټکسټونه یا متنونه د ډیالوګ سره سر خوري، هغه به تاسو واورئ او وګورئ. ښه، بل دی دلته هغه A برخه وه، دلته B برخه ده چې دا هم د Hören برخه ده. Hören Sie noch einmal und markieren Sie die Reaktionen mit وایي دا یو وار واورئ او مارکیرن او نښاني کړئ ریاکسیونن دغه عکس العملونه mit د دغو نښانو سره. مثلا یو د خوشحالۍ دی، یو د نه خوشحاله نه خفه، بل د خفه دی. ښه نښانه ده. اوس دلته لومړی نفر دی او دا دوهم نفر دی، په زرغون خط سره لومړی نفر او په آبیشنه خط سره دوهم نفر دی. دلته وایي چې Hallo Holger وایي Hallo Holger wie war dein Wochenende وایي د تا د هفتې رخصتي څنګه وه. دا ورته وایي geht so وایي تېرېږي. Ich hatte ein Spiel وایي ما یو بازي وکړه یا یوه لوبه. und wie war's دا ورته وایي او د تا څنګه وه. Furchtbar وایي باثمره وه. eine Katastrophe وایي یوه کاتاستروفه د ناورین نه ډکه وه یا د بد یا خفګونه وه. او ورته وایي چې wieso das denn وایي ولې هغه نو څنګه. erzählt mal وایي ما ته قصه وکړه. wir haben 0-5 verloren وایي موږ 0 په 5 باندې وبایلله، یعنې یو بازي کړې ده چې هغه یې 0 په 5 باندې بایللې ده.
echt وای آیا دا حقیقت دی وای رښتیا ښه وای 0/5 وای 0/5 باندې Duschande یعنی تاته شرم دی یا ته شرم وکړه دلته ورته وایي چې ja und das gegen den FC Schwabhausen وای هو دا په مقابل د اف سي شوابهاوزن چې د یو ټیم نوم دی د دې ټیم په مقابل کې و Das gibt's doch gar nicht so ein Pech وای بل څه Das gibt doch gar nicht وای بل هیڅ نشته so ein Pech وای تنها ته بدقسمته یا بدنصیبه بل دلته وایي چې morgen ښه اوس دلته دی چې morgen Frau Bauer یعنی سهار دی Frau Bauer ورته وایي چې na Sie sehen aber erholt aus وایي ته تازه ښکارېږي وایي خو دلته ده خو ورته وویل چې په دغه ځای کې ورته وویل چې څنګه یې تا هفته څنګه وه دا ورته وایي چې ښه نه وه Katastrophe وه یعنی د ناورین نه ډکه وه د خفګان نه ډکه وه اوس دلته ورته وایي چې دا بیا ورته وایي چې Frau Bauer یعنی اغلې باور چې یوه ښځه ده ورته وایي خو ته چې ته تازه ښکارې ذهن دا اصلا aussehen دی aber erholt یعنی ته تازه ښکارې دا ورته وایي چې ja ich war am Wochenende in München وایي هو زه په د هفتې په رخصتۍ کې زه تللی وم مونشن ته یا زه په مونشن یا مونیخ ښار کې وم دا ورته وایي دلته in München وایي په مونیخ کې ورته وایي nicht schlecht وایي بده نه ده یعنی بد نه دی Ja, wir waren auf dem Viktualienmarkt in der Frauenkirche und natürlich im Biergarten. وای هو موږ په ویکټوالین مارکیټ کې یعنی ویکټوالین مارکیټ ته تلاړو in der Frauenkirche وای په همدارنګه لاړو د ښځینهو کلیسا ته und natürlich im Biergarten او همدارنګه موږ لاړو بیرګارتن یعنی د شرابو باغ یعنی کوم ځای کې شراب څښل کېږي Oh ja, das hört sich gut an وای یعنی دا مې یو ښه څه واورېدل am besten hat mir der Englischgarten gefallen وای وای په am besten hat mir وای په حقیقت کې مې یعنی ډېر مې خوښ شو انګلیش ګارتن د انګلیسي یا انګلیش باغ یو باغ دی چې انګلیسي باغ ورته وایي Das glaube ich وای und bei dem Wetter wie schon وای هو ما هم همدا فکر کوه und bei dem Wetter wie schon وای ویتر څنګه و هغه یعنی هوا څنګه وه هغه ښه وه دوی ورته وایي چې ja وای هو هوا ښه وه aber 2 Tage sind für die Stadt viel zu wenig وای خو 2 ورځې چې دي هغه د یو غټ ښار لکه مونشن یا مونیخ ښار غوندې داسې یو ښار دپاره zu wenig ډېرې کمې دي das stimmt دا ورته وایي هو په دې کې در سره موافق ښه راځو بل ته چې شپېتمه صفحه او د څلورم فصل آخري صفحه ده دې ته راځو وایي چې ein Sprachspiel یعنی د خبرو یوه لوبه Emotionen markieren وایي احساسات نښاني کوي Sprechen Sie den Text وایي تاسو خبرې Sprechen Sie den Text وایي خبرې وکړئ په باره کې د متن laut یعنی په لوړ اواز سره په باره کې د متن خبرې وکړئ und markieren Sie dabei ein Gefühl او همدارنګه یو Gefühl نښاني کوي یو احساس یعنی مقصد یې دی چې هغه علامې چې په تیر درس کې وي په تیر صفحه کې د هغسې علامو په واسطه سره تاسو څنګه کوئ نښاني کوئ Die anderen im Kurs raten dann hören Sie die CD وای نور بیا په کورس کې تاسو
وګورئ dann hören Sie die CD او واورئ CD. دا هم د آډیو بخش یا برخې یا د هوغن برخه ده چې درویشتمه آډیو نمبر درویشتمه تاسو کولی شئ واورئ. دلته وایي چې was ist das؟ دا څه دي؟ ich rede, du redest, ihr redet ständig. وایي زه خبرې کوم، ته خبرې کوې، ihr redet ständig. هغه په متواتر ډول باندې خبرې کوي. sie redet هغه ښځه خبرې کوي. sie redet laut هغه په لوړ اواز خبرې کوي. sie redet sehr laut هغه په ډېر لوړ اواز خبرې کوي. wir reden موږ خبرې کوو. er redet auch هغه ته هم خبرې کوي. sie reden دوی هم تاسو هم خبرې کوئ. alle reden ټول خبرې کوي. wovon د څه شي په باره کې؟ von nichts وایي د هېڅ شي په باره کې. نو دا یې هم د دوی دوهمه برخه. اوس راځو درېیمې برخې ته. په درېیمه برخه کې وایي چې was meinen Sie؟ یعنې مطلب دې څه دی؟ welche Sätze passen zu welchen Bildern؟ وایي کوم جملات د کومو تصویرونو سره سر خوري؟ ordnen Sie zu وایي تاسو یې سره ترتیب کړئ. دلته بعضې ریاکسیونونه دي، یعنې بعضې احساسات یا احساسات دي. مثلا یو څوک خپل، موږ تاسو پښتو کې هم لرو چې یو څوک خپل لاس غوڅ کړي، وایي چې او یا یو شی ډېر بد شی وویني، یا مثلا وایي بد شکله شی وایي چې ای دا څنګه شی دی. دا ای دغه بعضې اوازونه چې دي دغه په مختلفو ژبو کې مختلف دي. دلته هم د دغو اوازونو په باره کې باندې دي. دلته مثلا وایي چې mist ich habe mich geschnitten. mist دلته په الماني ژبه کې اوه، دلته د خپل لاس یې غوڅ کړی دی، وایي چې اوه ich habe mich geschnitten mist. in meinem Bett ist eine Spinne. وایي د ما په هغه کې یو دانه موږ ورته تارکشه وایو، وایي زما په هغه کې یو دانه تارکشه ده یا غونډل غوندې معلومیږي. نو وایي زما په بیټ کې یو دانه تارکشه ده. د دې لپاره ای آواز کړی دی. بل ich habe ein sehr gut im Test. وایي زه یو، یعنې دا یو درجه ده د په آلمان کې د نتیجو کې یو درجه ده. gut sehr gut او excellent یا هغه د sehr gut لوړه ترین درجه ده، یعنې زه په ټیسټ کې یوه عالي درجه لرم. دې دپاره مثلا دلته یوهو یغه کړی دی. بل دی was ist denn das؟ وایي دا بیا څه دي؟ wir haben im Lotto gewonnen. یعنې موږ په لوټو کې یوړه. ښه، لوټو لاټرۍ ته وایي. بل دا هم د هوغن برخې بخش مربوط کیږي چې څلورویشتمه آډیو ده. هوغن Sie und kontrollieren Sie Ihre Lösung. وایي تاسو واورئ او همدارنګه کنټرول کوئ ورسره د تاسو حل. sprechen Sie die Sätze mit Gefühl nach. وایي وروسته بیا تاسو خبرې وکړئ د جملاتو په باره کې د ګیفول سره، د احساساتو سره، لکه دلته چې دوی د خپل احساسات ښودلي دي د چغې په واسطه سره ای یوهو او دلته پورته aber او داسې احساساتو سره. بل دی notieren Sie weitere Sätze und lesen Sie sie vor. وایي تاسو نور جملات هم تاسو یادداشت کړئ او همدارنګه ولولئ. Der Kurs antwortet mit einem Laut aus Aufgabe A. وایي دلته ځواب ورکئ mit einem Laut، یعنې په یو اواز سره د aufgabe د لومړۍ برخې څخه، دغه لومړۍ برخې څخه په یو اواز سره تاسو ځواب ورکئ. Ausrufe international یعنې چیغې وهل، په نړیوال چیغې وهل. مطلب دی چې په نړیوالو مختلفو ژبو کې په څه رقم سره خلک خپل احساس ښیي، که لاس غوڅ کړي یا یو څه بد وویني یا یو څه وکړي، څه رقم دوی احساسات ښیي. مثلا په انګلیش کې دی، په ډویچ کې، په آلماني کې وایي ای یو شی بد وویني، لکه دلته دا ترکشه لیدلې ده، په انګلیش کې ورته یوک وایي. په دا نورو ژبو کې مختلف اوازونه دي. دلته بیا هم د هر عمل دپاره یو مختلف احساس دی په هره ژبه کې. بل دی was ärgert Sie؟ وایي تاسو څه شی په قهر کوي. was bereut Sie؟
وایي څه شی مو خوشحاله کوي. Schreiben Sie einen Text وایي یو متن ولیکئ. Vergleichen Sie im Kurs او بیا په کورس کې یو د بل سره مقایسه کوي. مثلا im Beruf په وظیفه کې تاسو څه شی په کار کوي چې مو خوشحاله کوي. beim Einkaufen په خریداري کې مو څه شی خوشحاله کوي چې مو خفه کوي او Partys او همدارنګه په پارټیانو کې. مثلا دلته یو جمله یې لیکلې ده چې ich ärgere mich oft über die Ämter. Man muss so lange warten. وایي زه اکثره وخت په کار کېږم یا خفه کېږم über die Ämter یعنی رسمي ځایونو کې. ځکه چې هلته وایي man muss so lange warten وایي ځکه چې سړی باید ډېر انتظار ورته وباسي. دلته ګورئ خلک په انتظار ناست دي په رسمي ادارو کې په انتظار ناست دي چې دوی کار سرته ورسېږي. اوس دلته راځو زموږ تاسو ته یې په حساب د ریډیمیټر په رقم باندې جملې راکړي دي چې زموږ تاسو ته دا د ټکسټ یا متن لیکل اسانه کړي. مثلا وایي چې in Deutschland او یا هم په Österreich Autriche ته وایي او یا هم der Schweiz ärgere ich mich manchmal über یعنې په دې هېواد کې یا دې هېواد کې تاسو خپل هېواد ورته لیکلی شئ نوم یعنې ما په قهر کوي اکثره اوقات څه شی کوم عمل تاسو په قهر کوي هغه به تاسو دلته ولیکئ. Ich ärgere mich oft über یعنې زه اکثره وخت په کار کېږم په څه شي باندې هغه به دلته ولیکئ. Ich freue mich immer über او یا هم auf وایي زه خوشحاله کېږم همیشه په څه شي باندې کوم عمل دی هغه عمل به دلته ولیکئ. Ich rege mich manchmal auf über وایي زه خفه کېږم یا ما خفه کوي اکثره اوقات کوم عمل هغه عمل چې دی هغه به دلته ولیکئ. نو دا هم اوس موږ تاسو څلورم فصل د څلورم فصل اخري صفحه وه او وروسته د هغې څخه اوبونګن دی څلورم اوبونګن یعنې تمرین دی چې دا تاسو کورنۍ وظیفه ده او تاسو یې باید حل کړئ. نو بیا هم د نورو درسونو دپاره او نور درسي ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او زموږ سره اوسئ.